د سیرت په بیاناتو کې د نننی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزات سره تعلق لري. هر پیغمبر له خدای پاک معجزې ورکړي دي او دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او روحانی دلیل وي چې خلقو ته دا خبره معلومه شي چې دا پیغمبر یو عام انسان نه دی، د الله سره یو نسبت دی او رب العالمین د پیغمبرۍ د ثابتولو دپاره بعضې داسې نښې د پیغمبر نه ښکاره کړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي. معجزه د اعجاز نه وتې دی عاجز کول. معجزه څه ته وایي؟ چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي، د هغه د لاسو نه، د هغه د وجود نه داسې یو کار څرګند شي چې دا ټول مخلوق عاجزه کوي، د هغې د مثل د جوړولو نه، د هغې مثل، د هغې نقشه، د هغې نه ټول مخلوق عاجزه دي، هغسې څوک نشي کولی. د هغې یو ظاهري مثال تاسو له در کوم چې تاسو پې پیش ہے. په دې مخلوقاتو کې دوه قسم مخلوق دی. یو هغه دي چې هغه نیغ په نیغه الله جوړ کړي دي او د مخلوق پکې هېڅ کار نشته، لکه انور شو او سپومۍ شو، ستوري شو، غرونه شو، دریابونه شو، دا نیغ په نیغه الله پیدا کړي دي او د بندگانو د مخلوق په دې کې هېڅ دخل نشته. بس الله وی کن، نو اسمان پیدا شو، ځمکه پیدا شوه، نور پیدا شو، سپومۍ پیدا شوه، ستوري پیدا شو، نهرونه جوړ شو. یو دا قسم مخلوق دی. دویم هغه مخلوق دی چې دا هغه هم الله پیدا کړي دي خو د انسان عمل له پکې دخل شته، لکه دا پکې شو مثلا، د دې خالق هم خدای دی. که خدای د دې پکې دا میټیریل اوسپنه پیدا نه کړي، یا دا پکې چې د کومو څیزونو نه جوړېږي که دا خدای نه وي پیدا کړی، یا دا کم انسان چې پکې جوړی که دی خدای نه وي پیدا کړی، او د ده په لاس او په دماغو کې د پکې طاقت نه وي پیدا کړی، د پکې نشي جوړول. خو ظاهر کې الله د انسان په ذریعه دا پکې جوړ کړ، خالق خدای دی، ظاهري کسب بندو کو، د هغې کسب طاقت هم دله خدای ورکړی دی. دې کې د انسان عمل له دخل شو، یا بس یا موټر یا جهاز چې څوک جوړی، دا ټول د خدای مخلوق دی. ځکه د کم پرزې چې د دې دي هغه خدای جوړې کړي دي، د ځمکې نه دا داتونه، اوسپنه او سټیل او د پلاسټک دا څیزونه، د دې ټولو هر څه خالق خدای دی. او کم بنده چې جز جوړی، بم جوړی، ټوپک جوړی، دا بنده هم خدای پیدا کړی دی. د دې بنده په دماغو کې دا هوښیارتوب عقل هم خدای پیدا کړی دی. دی چې په کومو لاسو پرزې جوړی دا هم وله خدای جوړ کړی دی. خو بیا هم ظاهر کې مونږ ګورو چې د بنده عمل له په دې کې دخل شته. نو یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل نشته، لکه انور سپومۍ. یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل دی، لکه موټر لارې پکې شو. چې دا کم مخلوق کې د بنده عمل له دخل دی، د دې مثل جوړېدی شي، لکه یو سړي پکې جوړ کړ، د پکې مثل جوړېږي که نه جوړېږي؟ جاپان موټر جوړ کړ نو امریکې هم جوړ کړ، امریکې موټر جوړ کړو، جاپان دا غي مثل جوړ کړ. یا مثلا جز یو ملک جوړ کړ، بل ملک دا غي پشان جز جوړ کړ. یو کارخانه کې ټوپک جوړ شي، نو چې بل میدان تروزی نو بل کارخانه کې دا غي پشان بل سړی جوړ کی. لیکن د خدای د انور پشان ور څوک جوړول شي؟ نشي جوړول. ټول مخلوق عاجز دی، نشي جوړول. دی نورو څیزونو مثل ولې جوړیږي؟ دا غي نمونه، ځکه هغې کې د انسان عمل له دخل دی، او نور له د انسان عمل له پکې دخل نشته. که ټول مخلوق یو دی چې د انور په شان ور به جوړ نه کړي، او نه به د خدای د سپومۍ په شان سپومۍ جوړه کړي، او نه به د خدای پاک د ستوري په شان ستوري جوړ کړي، نه به د خدای د غر په شان غر جوړ کړي. هسې به کاڼي یو ځای کړي، یو ډانچه به جوړه کړي، خو خدای چې کم غر جوړ کړی دی او پیدا کړی داسې به پیدا نه کړي.
او کټول مخلوق یو ځای شي نو د خدای د سیندونو او د دریابونو په شان سیندونو او دریابونه به جوړ نه کړي. داسې ده که نه ده؟ بینه دقه د معجزې فرق دی. معجزه ډایرکټ د خدای د طرف نه ده، د پیغمبر د لاس نه او د هغه د وجود نه میدان ته راښکاره شي. اس قسمه د پیغمبر دخل پکې نشته. خدای پاک وغواړي د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شي، د دې مثل کټول مخلوق یو ځای شي نو هغه به د خپلو ګوتو نه اوبه روانې نه کړي. داسې ده که نه ده؟ دا بعضې جادوګر کوي خو هغه نظربندي غوندې شوي، هغه حقیقت نه ګوري، هغه د نظربندۍ وي. ګوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده، چرته به هم دا نه اورېدلې چې دا ته بل چا چل زده کړی دی، په هغې کې چل زده کېږي نه. د یو پیغمبر بچي هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلار وه، او نه ملګرو هغه ښکاره کړې ده. نو په معجزه کې تعلیم نشته، چل زده کول پکې نشته. او دا جادوګران چې دا کم مصنوعي اوبه موبه به یې را بیایي، دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي، د هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي. د هغې مثل جوړېږي، د معجزې مثل څوک نه شي جوړولی. لکه زه به یو مثال درکم. د حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په اول وته، دا یو معجزه وه. بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جز دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سحر نه تر ماسپښینه پورې بیا دونه مزل کو چې لکه یو میاشت څوک مزل کوي، او د ماسپښین نه د ماښامه پورې بیا د یو میاشت مزل کو. اوس هغې ته معجزه وایي. د بل چا تخت که الوځي دا معجزه نه ده، دا خو اسباب یو ځای کړي، انجن او تیل یو ځای کړي او پردې یو ځای کړي نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي. نه خو به قالین پروتو، په قالین به کرسۍ لګېدلې وې او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناستو. قالین به غون خدای پاک اوچت کړ او روان به او یو ځای ته به ورسېد. دا یو معجزه وه. نو زمونږ د دواړو جهان او مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړي دي چې هغه د شمیر نم زیاتې دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمیرلی دي. امام بیهقي په دلائل النبوه کې 1400 شمیرلی دي، او علامه نووي هغه وی 3000 دي. خو زموږ علماء کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس هغه یې را جمع کړي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی. دی لوی دلیل نه. ولې دا معجزه ده؟ ګوره چې نازلېده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی دی. بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله. لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. چې سخته یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده او مونږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، د تندینه به د خولو قطار لاندې روانه. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته دی. یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندینه خولې بیایي. او زید ابن ثابت وی یو ځل د نبی علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروتو او دې کې قرآن نازل شو. وی کادت فخذی ان ترضع، وی قریبو چې زما د رون دې مات کړی. دا یو معجزه شوه. یا تر ننه پورې قرآن شریف چې محفوظ دی، یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی. دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا تر ننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله ډومبې اعلان کو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شي د قرآن مثل جوړ کړي چې خوند یې ونه کو نو بیا وی فاتوا بعشر سور مفتریات، وی دې لس سورتونه جوړ کړي چې خوند یې ونه کو وی فاتوا بسورة من مثله، وی دې یو سورت جوړ کړي پټینی سورت ان اعطیناک الکوثر د دې برابر یو سورت خو جوړ کړي. نو پاغیم قادر نشو. تر ننه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولی. دا د قرآن معجزه ده.
ډېرې زیاتې دي، خو یو څو غټې درته مخکې کوم. لکه د حضور پاک مبارک یوه معجزه دا وه چې حیوانات ورسره خبرې کړې دي او خپل فریاد یې ورته پیش کړی دی. په یو سفر کې نبی علیه السلام روان، یو صحابي یو اوسۍ ونیوه، ښکار یې کړه. هغه اوسۍ راله نیغ نبی علیه السلام ته یې زور کو، ځان یې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کړ. وی د الله رسوله، وی ستا دې ملګري زه ښکار کړی او وی دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی، په هغې کې د ما ماشومان واړه واړه بچي دي. نو که زه ستا دې ملګري ذبحه کړم، حلاله یې کړم، نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي. اوږي دي هغه ماشومان بچي، نو ته دنه ما خلاصه که چې زه هغه خپلو بچو له پی ورکم، نو بیا به دله راشم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل، وی پتا څه یقین دی؟ ته خو زما نه اوس د دې ده نیولې، نو پتا څه یقین دی چې د دې خلاصه کم او بیا به راشي، که بیا رانه شي؟ وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به د هغې نه مضبوط قسم بل نی. وی وایه. وی ښه که زه واپس رانلم، نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسی. اوخو وی ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی، اوخو ډېر مضبوط قسم. وی پرېږدې، اوسۍ پرېښوده، اوسۍ په منډه لاړه هغه غر ته، هغه غار ته ننوته، خپلو بچو له پی ورکړل، نو واپس راله. چې راله نیغه نبي علیه السلام ته ودرېده. حضور پاک هغه صحابي ته وی د اوسۍ پرېږدی، معلومیږي د دې ماشومان بچي دي، نو که دا تالاله کې خو هغه بچي بیا ضایع شي او بیا غټ اعلان وکړو. وی کلم چې تاسو ښکار کوئ، نو په داسې ورځو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي، د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ. دا دې وګوره اوسۍ ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړې. اوس بل چا سره اوسۍ خبرې کولی شي؟ دې ته معجزه وه. داسې کار د پیغمبر علیه السلام نه څرګند شو، د هغه په مخ کې څرګند شو چې هغه د بل چا مخ کې نشي څرګندېدی. یو ځل نبی علیه السلام تشریف فرما، یو اوښ راغی، اوښ نیغ را روانو، خلکو شړه. نبی علیه السلام یې پرېږدی، دې اوښ فریاد راوړی دی او نیغ د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې له راغی او سملاس او دا سر یې د حضور پاک په دې خپو مبارکو کې کېښود او وبرړېد او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی د اوښ مالک راولی، دې اوښ ما ته فریاد وکړ، راویې غوښته، مالک یې راوست. وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې کار ډېر کې او ګیا نه ورکې او ډېر یې ستړی کې. وی او صاحب بلکل همداسې کوم. وی ښه نن نه پس به داسې نه کوئ، په دې سارو کار کوئ خو ډېر یې مه ستړی کوئ، چې لږ دمی نو کار نه بندوئ، او چې کار پې کوئ نو ګیا اوبه م وله ورکوئ. دارنګې په یو سفر کې روانو، یو اوښ چا د پړي نه نیولی و، اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پړی شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده، زور یې لګاو، مالک راښکه او دې نه منې کېده. نبی علیہ السلام ته مخ راواړو او برلید او سترګو کې اوښ کې وبهدې. حضور پاک مالک ته وویل چې ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې مشقت ډېر کې او ګیا او خوراک وله کم ورکې، داسې به نه کې. داسې ډېر واقعات دي چې د حضور پاک مبارک سره حیواناتو خبرې کړي دي. خلک وایي که نه وی سلیمان علیہ السلام سره به مارغانو خبرې کولې، دا بالکل ټیک ده. سلیمان علیہ السلام هم یو معجزه وه چې خدای پاک د مارغانو په جبو هغه پې کړی و، دا د حضور پاک هم معجزه شو. د هغې نه علاوه دا خو لا نبي علیہ السلام دی، د صحابه و کرامت وګوره. د نبی علیہ السلام یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه، په یو ځنګل کې وی روانو، وی تلم لار رانه غلطه شو، شړه وی یو زمری مې ولید، وی زمری چې زه ولیدم وی بس په ما را حمله کېده، وی چې زمری ما ته سینګ ځان جوړ کړ او په ما را حمله کوي، نو ما فوراً زمری له آواز ورکړه چې ای زمریا زه د نبی علیہ السلام خدمتګار او د هغه خادم یم. ګورې وی چې دا مې ورته وویل زمری غلی شو، یې خوله وازه کړې وه او ما ته حملې ته ځان جوړو، یې خوله بنده کړه او لکې ښکته کړه او نیغ راغې زما خواله،
او تاو شو زمری نیغ داسې روان دی زه خو ته یریږم وی بیا زمری واپس شو هغه دا بلد سپی انسان ته لکۍ ترنګی که نه ترنګی وی دغسې لکۍ ترنګی او بیا په لار روان شو وی زه خو یریږم وی بیا واپس شو ما ته ګوري بیا روان شو وی ما وی چې داسې معلومیږي لکه زمری ما ته جوړ لاره ښیي وی بس زمانه مخکې دی زه ورپسې وی ما ته شاته ګوري او زمری مخکې روان دی او ما ته ګوري مخ راړی او بیا ځي وی نیغې لارې ته یې برابر کړم چې نیغې لارې ته یې مخامخ کړم زمری رانه واپس لاړه او زه په نیغه لاره راغلم حضور پاک ته دا حال وی ګوره د نبی علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمری دکه د خدمتګار غوندې لار د نوکر غوندې لار ورته ښیي دا د نیکانو خلقو کرامت دا د نیکانو کرامتی خدام د پیغمبر په حق کې معجزه زمارونو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ژوند نو کافرانو سره څه جنگ جګړه رااله او پیغمبر علیه السلام ډیر پریشانه د مکې نه بار ووت چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډېر پریشانه یم خدای داسې یو مسله ما ته راپېښه که چې زه پې خوشحاله شم نن ډېر پریشانه او وجود یم زخمی و حضرت جبریل علیه السلام والا راغی وی ولې وی ډېر خفه یم چې داسې یو مسله اوس یو شی پیښ شي چې زه پې لږ خوشحاله شم وی ښه خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کمه اونه ته د څانګې نه نیسي او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي وی یو اونې ته ور مخامخ شم چې ور مخامخ شم نو اونه مې د څانګې نه ونیوه زه ترې مخکې او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه ده او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې سنګ د څانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او سنګ چې انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله د خدای رسوله په تا دې سلام جبریل علیه السلام راته وی اوس څنګه ما وی چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله زړه مې خوشحاله شو دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودسماتي ضرورت یې راغی او د پردې سشته نه چې ورته کیني اواز یې وکړه داسې مخامخ یو اونه وه هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه هغې ته اشاره وکړه یو اونه هم په منډه را روانه ده او بله هم په منډه را روانه ده ځمکې شلول او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې سور یې جوړ کړ او پنۍ یې جوړه کړله نبی علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره یې کړ یوې ته اشاره وکړه یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه بله هم خپل ځای له لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم چې اونه ته آواز وکړه نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و نبي علیه السلام له خواله راورسېده نبي علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې به په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ما ته هغه کاڼي معلوم دي دا د حضور پاک معجزه ده بل د دنیا یو ساینسدان خو یې زه ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې ورپسې راشي یو یهودي راغی نبی علیه السلام ته کېناست وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستاسو معجزه شته چې ما ته یې ښکاره کړي نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو بیا وی اوشتا وی څه معجزه راته ښکاره کې وی ښه که د اونې دې غونچک ته زه اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې وی یو نبی علیہ السلام د اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته د پیغمبر علیہ السلام مخکې راکوز شو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد یهودي خدای مسلمان کړ دا یو معجزه شو د نبی علیہ السلام عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے وی یو ځل د مکی زندگی دا وی پیغمبر علیہ السلام د مکی د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر نو وی زه د مکی نه باروم یو کافرو د عقبه ابن ابي معيط ګډه چیلې مې سرولې وی نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر دواړه مال راغلل وی ما ته وی چې دا یہ لک پیرا باندھے اس کا وی ما ورته وی چې زه خو
پی در باندې نشم سکلی دا ګډې چیلې زما نه دي دا خو زما د مالک چې زما پکې یو خپله نشته تاسو باندې څنګه پې اوس کوم وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې داسې چیلې پکې شته چې هغه چیلي سره نی ملو شوی مال شوی نی وی مې چې او وی دغه بچی راول نو یې زه لاړم یو بچی مې راوستوله بلکل پوټینی بچی وه مال شوی نه وه چیلي سره نه وه ملو وی نیغه مې راوسته نبی علیہ السلام ته مې ودروله وی پیغمبر علیہ السلام وی لوښې راواله وی ما سره د کاڼي لوښې و د کاڼي د عربو به کله د لرګي لوښي و کله به د کاڼي لوښي و لوښې مې وله ورکړه وی نبی علیہ السلام مبارک د هغې په غلاس په تشو باندې په هغه تو باندې ګوتې ووهلې غولانځ یې وپړسېده تش یې غټ شو وی هغه لوښی یې ډک کړ وی مال یې هم راکړل حضرت ابوبکر صدیق هم وسکل او وی په خپله هم وسکل وی بیا په هغه غولانځ باندې ګوتې ووهلې وی واپس چې څنګه وه هغسې شوه وی په دغه ورځ زه پوه شم چې دا رښتونی پیغمبر دی بل څوک داسې نشي کولی او د هجرت په سفر مې درته د ام معبد قصه نه وکړه چې د هغې په کور کې مرنځوره چیلې وه او پیغمبر علیه السلام مبارک ته اوچه وه څومره پیغشتې دي داسې خوراک کې به ډېر برکتونه حضرت انس وی نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات اوږی و وی زما پلار او پلندر ابو طلحه وی کور ته راغی وی زما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کره څه شته وی ولې وی قسم دې په نبی علیہ السلام مې داسې لوږه ولیده چې ډېر زیات اوږی دی او د ښي طرف ته او ګس طرف ته د لوږې نه کاڼي تړلې دي د درد د وجې ام سلیم وی چې بنکره خو بل څه نشته خو دغه یو څو ټوټې د اوربشو د ډوډۍ پرتې هم ډکرې ډکرې وی ما ته وی راشه انسه دا ټوکړې نبی علیہ السلام له یوسه او پټې یې والا ورکړه چې بل څوک ته خبر نشي ځکه نبی علیہ السلام خو سخي و ډېر زیات په هغه کې سخا وه نو که بل څوک ته خبر شو په خپله به یې ونه خوري نورو له به یې ورکړي نو یې زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټۍ په یو طرف کې وتړله او یې ترخ کې یې راله کېښوده او د لوپټۍ بل طرف یې زما د سر نه تاو کړ چې اډو څوک پې پې نشي وی چې زه سنګرالم او نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېدم را باندې پیش شو وی لکه ابو طلحه را لېږلې ما وی سیب او وی خوراک یې در کړی دی نو ما خو غږ انکار نشو کولی ما وی او سیب وی ښځه لاړ شه کور ته او موږ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سره دغه اتیا صحابه کرام وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې وی ما منډې کړې پلار د دروازې نه مخې راغی انس ولې راغلی وی مې چې نبی علیہ السلام خو صحابه را پسې را روان کړ ټول رالل امنډه لاړ کور بیبي ته الوي وی نبی علیہ السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا ورته ډوډۍ خولې ده او ما خو ورته وخوله ای بس بیا خدای پې چوکارې پیش وی چې څنګه راغی نبی علیہ السلام منکره صحابه کېنو او د دې سره انګولې شته مونږ وی نه صاحب انګولې خو نشته یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړي پکې نشته هسې لړلې دی نور څه د خوراک نشته وی راکه دا مشک وی نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ راواغشت او یو غټ لوښی و منکره چې هغې باندې به اته یا لس کسان کېناستېدل نو په هغې کې هغه ډوډۍ واړه واړه کړه او هغه د سرمدې لوښي د غوړو لړلې خو پېژنې که نه یو چې غوړي پکې پراتي بیګې ته یو اسې لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګې ته نه هغه لړلې لوښې هغه پې د پاسه را الاوړې کو هغې له زور ورکړه د هغې نه څه غوړي پې را په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه یې واچول ډوډۍ پې لږه لمده کړه وی ما ته وی ورشه لس کسان راوبله وی لس مې راوغوښتل وی ډوډۍ وخوړه وی بار ووتل وی لس نور راغواړه
لس نور رالل هغه خوړه بارو وتل لس نور وی اتیا کسان غون ماړه شو او هغه ډوډۍ د غوړو ډکه داسې پرته وه لکه چې چا ګوتې نیونه. حضرت انس ته چا تپوس وکړو وی څومره کسانو ډوډۍ خوړه؟ وی په موقع خو اتیا کسانو، وی قسم دی که یو لکو ام پې مړېدل. دی معجزه شو. حضرت جابر رضی الله عنه فرمای غزوه خندق کې یو څو معجزې شوې. غزوه خندق کې خو نبی علیہ السلام خندق کنسته ځکه کافر ډیرو مسلمانان کم، لس زره کافر په مکه راغلي، نو خندق یې کنسته چې کافر په مدینه را دننه نشي. یو ځای خاص یو دو طرفونو ته غرونه او بل طرف ته اوار میدانونو، په هغه اوار میدان کې خندق کنسته. نو چې کله خندق کنی نو یو ځای پکې داسې راووت چې هغه ډېره کلکه داسې خوره وه لکه د شګې چې یو ځای کې دا ترله چې ورته وایي، کلکه ځمکه راووته، ټودې ورته عربۍ کې وایي. نبی علیہ السلام په صحابه رالل وی صاحب نور خندق خو روان دی، په اسانه وکنستی شو او دا یو ځای نه کنولی کېږي، غلم پې شین شو، پکې پوټې اوسپنه دخل نه کوي. وی زه درځم. وی پیغمبر علیہ السلام مبارک را کوز شو او دا خېټه مبارکه په صادر باندې تړلې وه. وی مونږ ولې ګینتري ورکړه، کودال ګینتري. وی چې اوچت یې کړه بسم الله وی او سره د الله اکبر आवाज وکړ او غزار یې ورکړ، نو هغه تیګه چې وه 3 مېسه داسې وبهده لکه د شګو په شان دی. یو رڼا ترې اوچته شوه، یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وښو، ایران علاقه. وی چې دویم ځل کودال اوچت که ګینتري او بیا وی بسم الله والله اکبر او درزه یې ورکه، نو دوی مېسه لکه د شګو وبهده. وی ما ته خدای یمن او شام دا علاقې راته خدای پاک وښول. شام چې دریم غزار یې ورکه، وی هغه تیګه داسې شوه لکه ټوله شګه چې وي، د هغې نه بیا یې رڼا اوچته شوه. وی یمن راته خدای وښول. دا کم ځای نه چې نبی علیہ السلام ته خدای په دې رڼا کې وښول، دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت، ستا دا امت، دا به خدای دې ځایونو ته رسوي. هماغسې وشو. په دریو غزارونو هغه غټه تیګه ترله چې ورته وایي، خټه دا ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې وبهده. دا یوه معجزه شوه. دویمه سوه وی نبی علیہ السلام ډېر زیات اوږې و، وی داسې اوږې و چې په دې ښي طرف ته هم کاڼې تړلې و، ګس طرف ته هم تړلې و. وی لاړم بیبي له، ما ښځې ته وی چې ښځې د حضور پاک مې داسې حالت ولیده چې صبر نشم کولی، د خوراک څه شته؟ نو یو رکوټې کورنۍ چیلوکې وه، پوټینۍ کورنۍ چیلوکې چې پوټینۍ وي او اوچی مال شوي هم ني، څونه غوښه به وي پکې؟ زیات نه 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دي زه پوټینۍ. او ما وی چې دغه شته د اوړه، وی د اوربشو لږ شانتې اوړه شته دی، یو ساعت تقریبا یو 3.5 کیلو. وی مې ښه داسې وکړه، ته د اوربشې اوړه کا او د اوړه واغږه او زه دا چیلوکې الالومه او دا غوښه درته ټوټې کومه چې نبی علیہ السلام د یو 2-3 کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي. وی د ما ښځې زر په میچن کې اوربشې واچولې، هغه اوړه برابر کړل او اوړه یې واغږل او وی ما هغه چیلوکې لاله که سرمن مې ته وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه او بیا مې غوښه ووین په کټوۍ کې واچوله، اور مې ورته بل کړ. وی چې زه د هغې نه اوس ګارېدم نو زما ښځې اوړه غږلي. وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او نبي علیہ السلام ته ووایه چې ګورې 3-4 نه زیات کسان رانولي، رسوا به شو. هسې نه چې ډېر راولي خو سخي دی، او بیا وایي چې تاسو ډوډۍ وکړه او کسان پکې اوږې پاتې شو. وی د لاړم نبي علیہ السلام مې پټ ځان لکه مې چې صاحب دقسې دونه اوړه دي ګورئ 3.5 کیلو او دونه پوټې چیلوکې ده او ما هغه باندې کړې ده او ته ځان سره یو 4-5 کسه راوله چې تاسو ډوډۍ وخورئ. وی چې دا مې ورته وی نبی علیہ السلام دغه ځای نه راپاڅېد او چیغې یې کړې یا اهل الخندق، ای یا اهل خندق،
اے د خندق مرګرو راځي جابر ډوډۍ کړي اوه اوس بس کېږي او پسونو خلک وی بس د نبی علیہ السلام خبر او په منډه منډه لاړم وی چې لاړم او خزمه تمه الوی خزمه چې دا دې سره سواکلو تا تمانه چې دریو سلورو نه زیات کسان را نه ودی وی ما خو ته وی خو چې اوس پیغمبر علیہ السلام ټول خلک را په مخ کړل او چې جابر ته وی ورشه خزه ته دی وایا چې کټوې د اور نه نکوزي او دام ورته وایا چې ځان له بل گاونډه راولي چې ډوډۍ وزر پخېږي خدای دا خو 3 کیلو خو یو خزه پخول شي خزه راته ډېری خبره وکړي چې تا ته ما ویلو چې 2-3 راوله دا خو د ټول مدینه راوسته دغه د مدینه چې څومره او شابه ځان لمرګری راوله ډوډۍ پخوي هلته ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او دلته نبی علیہ السلام مبارک چې مونږ کله کم غټ لوښی وی را باندې راواغېسته او د کټوې نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي په سمسیب نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي او ډوډۍ ماتوي په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچوي او یې کسان را دننه کې هغې به خوړله چې هغې به تلل نو او چې د کټوې نه به سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې په سر کېښوده نو بیا به دغسې نور وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر وی چې څومره د مدینې خلک وو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې دې په خدای وي چې کټوې زمونږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هم هغسې ډوډۍ را نړېدلې دا معجزه شوه د حضور د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي دې ته معجزه وایي یو سفر کې پیغمبر علیہ السلام ته شکایت وشو وی صحابه وګیري وی چا سره سلک ډېر خوراک شته نو چا سره سو یو کس سره یو موټی ستوانو بل کس سره یو موټی ستوان خو پیژنې که نه جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي لږ غوندې ستوانې یې راوړله او د نبي علیہ السلام مخې ته یې کېښودل وی حضور پاک پکې څه الفاظ وی چوف یې کړې وی راشه وړی وی چې څومره صحابه ټولو ته خپل لوښي ډک یې وړل دا یو معجزه شو دارنګې د اوبو معجزه وه په حدیبیه کې صحابه 1400 کسانو صحابه راغلل نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه وی صاحب کم کوی د حدیبیه کوی ما لیدلی دی اوس هم کوی شته او د تیږو د غاړه ورته جوړه شوې ده خو اوبه پکې اوس نشته شاړ دی مکمل وچ دی وچ زه لاړم هغه د حدیبیې کوی ده او ګیر چاپېره د کیکر د دې غټ کیکر د اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي هغه زمانه کې هم پکې د کیکر ونې وې نو یې صاحب کوي خلکو راوځانځه اوبه پکې نشته حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه دي اوښان ورسره دي ګډې چیلې ورسره دي اسونه ورسره دي وی پیغمبر علیہ السلام د کوی په غاړه باندې کېناست یو غش یې راوویسته وی لږې اوبه راکې لږې اوبه صحابه ور کوی کې واچوي او خپل غش مبارک یې کوی ته ورغورځم وی په دې کوی سر کېږدی لږ ساعت یې په سر کېښود وی اوس ته سر لرې کې وی سکی ته اوبه څومره صحابه چې ټولو ته اوبه وڅښلې څومره اوښان چې ټول سیراب شو څومره ګډې چیلې وې ټول سیراب شو او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې به ځان سره مشکونه ګرځول ټول یې ډک کړل او چې کوی ته هم کتل نو کوی هغسې راخوټ کېده وي اوبه نه وچېدل او په دغه سفر کې نبی علیہ السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه بل ځای کې وی صاحب تږي شو اوبه نشته وی لږې غوندې اوبه شته
یو صحابي ولا یو لوخي کې اوبر وړي کاسه کې وی دقه دي ادمره راکوټه لوخه چې پیغمبر علی السلام مبارک په کلاس کې خو نه لاس په کې نه خورید وی خې تنګو د لاس مبارک په کې دقه سه کې خاله صحابي وی قسم دی وته می قتل چې د نبی علیہ السلام د دې ګروتونو مبارکونو برا خټ کې دي ویسکه وی چې څومره صحابه ټولو بوس کله او ټولو تی مشکونه ډکړه په یو سفر کې دغه څه بل یو واقع پیښه صحابه له شکایت وکړي سه وبنشته وی دې چې تلګي غوندې را پیدا کې صحابه ګرځیدل یو خزه ولیدا خزه په اوخ باندې سواره ده او د اوخ یو طرف تم انډي یو مشک د وبو دی او بل خوا مشک دی خزه په دامیانس کې ناشته ده وزم په دې اس باندې چې یا په اوخانو باندې یو خوا منډي وي بل خوا او د پاسه په انسان ناشتي نه یو خوا د وبو مشک او بل خوا میانس کې خزه ناشته رخ په پکې وګدې کړي دي خورې کړي دي صحابه وته وي د وبره د کم نه راوړي اخذ وتوي بعهدي بالماء الامس هذا الوقت وی ابو سره پرون دی وخت کې ملاقات مې شوه دی پرون دی وخت کې ابو د ګودر نه روانه یو شوارو زوبلري وی نږدې نشته وینا وی خضر ازا زمونږ دلته یو پیغمبر دی غل دی بوزو وی دا څه کار دی چې زما کور کې صدما په محله کې په قبيله کې چې کوم مشران خلق دی هغه تجارت لته دي او واړه ماشومان پاتې دیو نار تګي بيد او بوله رسوم وینه زمون پیغمبر لدی بوزو وی کوم پیغمبر هغه چې صحابي وته خلق وای نبی علیہ السلام ته به کافرانو صحابي وي وی چې ست وته کبنوم وای وته وای خو زمون خو پیغمبر دی هغه لدی بوزو خدای راوسته نبی علیہ السلام له چیرې واسطه حضور پاک هغه خدای ته وی ته د اوخ نه کو دشه او خپکه ګما ستو بګور نه کمو نو د مشخله اوس پردله او دا غي نه وبر واغشته او چې صبر صحابه او دا غي ساروي ټوله سیراب شو او چې څومره مشکونه ټوله دې ډکړل اخذ ته سوای خدای وای وی مونږ توبه غوړې نه دي کمې کړې خپل مشکونو ته دی وګوره الله مونږ له رزق راکه مونږ له وبران کړې اخذ په خپل وای وی زما مشکونه چې کله صحابه ته وبا غشتلې وی قسم دې چې دا غین رستو ډیر ډکو وی ماته په پویدم چې زما مشکونه نور مو پړ سیدل دا وبونه ډک شو بیا پیغمبر علی السلام صحابه ته دې خزر سره توخه را جمع کړي چا سره کجوري وی چا سره ستوانو چا سره زيتونو ای ول را جمع کړل او خدای واپس په اوخ باندې سواره کړل او هغه سامان یې وته مخ کې په هغه اوخ باندې کې خاله ویزا مونږ له خدای روزي راکړه خدای چې قوم دراله قوم ته وی ته خو نن لیټ شوی وخت ډیر وانه یاره وی دقه سه یو ساړیو وی ما وته قتل زمو بو سره لوبې کولې او زمو به غشته او د دنیا خلق اوس کله او ساروی په سیراب کړل او مشکونه په ډکړل او زما مشکی پټه کمه نشوي نورو مو پړسې دل مشکونه دا وبونه وی یا خدا سے کار دی وی دا زمکه دا ګوته ادا سکړي وی قسم نه چې یا خدا اسمان او د زمکه لاندې ردنه غړ جادوګر نشته به او یا رښتونه پیغمبر دی دا دوه خبره سموده پس صحابه براتل په علاقه باندې نو ګیر چې نبی علیہ السلام صحابه ته د دې خدای قوم ته بغږ نه کوي مونږ سره یو وخت کې احسان کړي نو په نورو خلکو به عمله کوله او د دې خدای قوم ته غږ نه کاو نو خدای قوم راغون کو وی تاسو ته پته چې دا مسلمانان راځي د مونږ نه ګیر چا پیره په خلکو عمله کوي مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن ګوري مونږ ته غږ نه کوي ځکه ما ول یو وخت کې وبور کړی دي وبول خدای ور کړی خدای باندې شم راځي دا رښتونی پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې موږ مسلمانان شو نو دا هغه خزي په وجه خدای دا هغه ټول قوم مسلمانان کړ په یو موقع نبی علیہ السلام له صحابي ډوډۍ کړې و چې ډوډۍ وخوړه چيله ولا لال کړې چې ډوډۍ وخوړه غاډو کې پزمکا وغورځو
نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویل کړه اډو کې راغون کا اډو کې په واپس راغون کا چې راغون نکړل نبی علیہ السلام به د پاسه لاس راخ کا خدای ته واپس چیلې جوړ کو ورو حضرت عیسی علیہ السلام به مړي جمع دي کو دا خدای په حکم و دا یو معجزه د نبی علیہ السلام شو یو صحابي وی مال نبی علیہ السلام یو تولیه را کړو د سپاک د لاسونه چې پیوچي تولیه نو تولیه چې خیره نشي سبا کې وسره انځبا وی قسم نه چې به کله خیره نشوا وی ما به تنور کې ومنډله وی چې واپس به میرا وستا نو یې صفا شوی به تنور کې شي سوځي ما ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنگېدلې د اورې نه سوځي نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې ښکل کړي دي دا هغوی به څه شان دا د حضور پاک معجزې دي د دې نه علاوه حجة الوداع په موقع نبی علیہ السلام اوخانه لالول سخی خو دومره زیات و چې د حد نه وته سخا خو په ختمه و سلو خان په خلق نن سبا چې حجو کې یو ګټ تم پتندي پینځل دغه گونجی پیدا کړي ګوري ته ارزان نارزان لالای چې څونه ټول نارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګټ کې چې یو ګټ حلال کی او سلو خان حلال کړ سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک ساروی حلال کی په عمره کې ساروی واجب نه دی او د عمره القضاء په موقع پیغمبر علیہ السلام شپېته ساروی حلال کړي او د حدیبیه په عمره کې اویا ساروی حلال کړي دومره خو سخی نو بخاری شریف کې حدیث ته چې کله هغه او خان ذبح کول از مغامخ ځان ته ودرول او ذبح کول نو یو اوخ به د بل اوخ نه مړی مخکې کوله چې ما د مخکې حلال کی ساروی تختی حلالولونه او هر یو اوخ به د بل نه مړی مخکې کوله چې ما د ټولو نه مخکې حلال کی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده حضرت جابر وای رضی الله عنه وی پلار مې مړ شو او بلا قرض په پاتش وی د قرضدارو نیټه دا و چې کجوري کله پخې شي نو در ورکو با وی کجوري چې زمون کله د باغ پخې شوې نو یې زه لاړم کجوري مې وکتې نو زما د قرضدارو قرض پې نه خلاصېده بالکل پوټې به نه خلاصېده نو ایمان نبی علیہ السلام ته وی چې دا قرضداري راغونډوم او سپارش وکړه زما دا ټول باغ د ځان له دوی شو که دا د دوی شو او چې باقي کم پاتې شي زما پلار ته وبخي وی قرضداري مې باغ ته راوستل وی قرضدار ورته وی چې دا به چا چاله ورکې پتا خو زمونږ بلا کجوري کېږي دا خو د یو قرضداري هم نه کېږي دې سره به څه کوو او دا خو بس سیزن اوس بیا تېرېږي بیا به څه کوو کال خو تا ته مونږ نه شو کتی یا به مونږ له کجوري پیدا کړې یا پیسې به راکړې او ډېر قرضدار او کجوري ډېرې لګې وی دی کې نبی علیہ السلام راغی وی چې څنګه راغی قرضداري پوه شو چې اوس به پیغمبر علیہ السلام سپارش کوي مونږ ته وی په مونږ یې په مې سترګې راوویستې او د نبی علیہ السلام نه ځان لې راته اشارې شروع کړې چې ګورې بخوره ته نه حضور پاک ډېر هوښیار پوه شو وی چې پوه شو وی ما ته وی داسې وکړه د دې باغ دا کجورې ټولې راوشوکوه او د کجورو خو مختلف قسمونه نو هر قسم جدا جدا کېره دلته وی هغه کې چې څومره قسمونه د کجورو مې جدا جدا ډېری جوړ کړل وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لګوده شو او چې د خوب را پاسید قرضداري استاد دي چې دا ټول د یو قرضداري نه کېږي وی دا چې کم پکې لوی ډېرې وی پیغمبر علیہ السلام دا غي نه چکر و وی بیا ما ته وی چې راوړه لوخه چې دی له خپل حق ورکم وی چې لګیا دی یو کس له هغه حق ورکای هغه ته استحق پوره شوی یو ځا بل ته استاسو مر دومره هغه لګیا دی وی قسم په خوده چې هغه نو ډیری خو سالم پاتې شو هغه لخوا ګوتم یو نه او چې پاکم ډیری سره نبی علیہ السلام ناس تو قرضدار ولته ورکولې وی پاغه چې ما وته قتل نو یو کجورم پکې کمانه وی د ټولو قرضدارو قرض خلاص شو
ویلار ما حضرت عمر تعالی وی چې دا چلو شو وی ما ته وی چې کله پیغمبر علی السلام د دې ډیری نه تاو شو وی د پوښم چې دې کې به خدای برکت وکړي. دا د رسول الله مبارک معجزه. لاس کې یو ځل کاڼي راوغېستل حضور پاک چې کاڼي راوغېستل کاڼو وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات وي. حضرت عمر له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات وي. حضرت عثمان له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات وي. او بیا دا غلاس کې تسبیح بند شو. صحابه سوي وی زمونږ د قسم په خدای وی چې مونږ به د نبی علیہ السلام سره ډوډۍ خوړه نو مونږ به د ډوډۍ تسبیح په خپل اورېده چې سبحان الله به وي. هم ډوډۍ خوړه هم دغه تسبیحات اورېدل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو د مارونو معجزه ست شی دی. هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه هغه خلکو تخکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نخکار نه سرګندېږي د چانه او عقلم وایي چې دا د سرګند نشي او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي دې ته معجزه وایي او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دی. دې کې څوک دویمه خبر نشي کولی. قرآن شریف کې د لوی معجزې ذکر دی. د مکې کافر و ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وی چې مونږ ته یو معجزه ښکاره کړه. جبل ابي قبیس باندې نبی علیہ السلام ولاړو. وی ښه که د الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبه منې؟ وی یو بالکل. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیہ السلام مبارک اشاره ورکړه سپومۍ په منځ دوړه کړې شو. یو په غر و یو د غر نه لاندې اخوا لاړه او بیا یو ځای شوه. ابو جهل څه وایي؟ وی دا د جادو د نظربندي دی را باندې وکړه. وی ښه نظربندي خو په تاسو به چلیږي. وی تاسو د بهر خلکو نه تپوس وکئ د نورو علاقو نه او ستاسو کومې قافلې چې بار تلي دي چې راشي هغې نه تپوس وکئ. که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو وی نه بیا به نه. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللی وې او هغه رالې هغې نه یې تپوس وکړو هلکه په پلانکېش په تاسو څه لیدلي؟ یو لویه خبره هم لیدې وه. وی څو؟ وی سپومۍ دوه ځایه شو بیا یو ځای شوه چې څوک به راتلل هغې به دا وي یاره وی ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته. وی دا په ټولو خلکو چلیږي. دا معجزه وه د حضور پاک. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي بخاری کې حدیث دی وی نبی علیہ السلام د شپې نه راغی مونږ ته وی چې راشئ. وی لاس مبارک کې د هذا مسرع فلان غدن ان شاء الله سار له پلان کې کافر دلته پروت دی. په بل دی لاس کې خود وی سار له پلان کې کافر دلته پروت دی. په بل دی لاس کې خود وی سار له پلان کې کافر دلته پروت دی. د یو یو کافر نوم به غشته او په یو یو ځای به لاس یې خود. وی قسم په خدای چې سار له جهاد شو چې د نبی علیہ السلام د کم کافر نوم غشته او هغه سره په کم ځای لاس یې خود. وی اون په عقد هغه کافر مردار پروت او دا غې نه سوتر برم اخوا دی خوانو. دا پیشنګوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د احد په غر ولاړو غر اجلقې زلزله وکړه. یو سره حضرت ابوبکر یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان او احر د لته مبارک رو برولا. اسکن احد وقلار شو احد انما علیک نبی. یو در باندې پیغمبر ولاړ و صدیق دو در باندې یو در باندې صدیق ولاړ دی. ابوبکر ته اشاره ده. و شهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ دی. عمر شو حضرت عمر هم شهید شو حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل ځای کې یو صحابي وی نبی علیہ السلام روانو زور پسې لاړم یو باغ ته وی زه د باغ په دروازه ودرېدم. وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی. وی ما ورته ودرېږه اجازت ته غواړم. مې چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي. وی اجازت ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. ما اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. بیا دروازه وډبېده. څوک یې؟ وی عمر یم. مې ودرېږه په قلا. د الله رسول عمر راغلی دی. وی د جنت زیری مې ورکړه او د شهادت هم ورکړه. د جنت مې ورکړه او د شهادت مې ورکړه.
وی دې کې دروازه وډبېده، حضرت عثمان راغی رضی الله عنه. مې ودرېږه اجازت دله غواړم. صاحب عثمان اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه، د جنت زیری هم ورکه، د شهادت هم ورکه، خو سره د مصیبت نه ګورې. مې چې د جنت زیری هم قبول کو، د شهادت هم سره د مصیبت نه. وی الله المستعان، الله نه مدد غواړي. او مغسې شو، حضرت عمر شهید شو. حضرت عثمان رضی الله عنه سره د لوی مصیبت نه او د ازمایش نه غتم خدای پاک شهادت ورکړي. دا پیشنګوی دا د حضور پاک معجزې دی ګورې زمارو خطا نشه. معجزه دا چې خدای کله غواړي د پیغمبر نه څرګندېږي، او چې خدای ونه غواړي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه. الله وتعالی کې واچي هغه سی وشي، چې الله وتعالی کې وانه چي نه کېږي. ډېر وختونه دي چې نبی علیہ السلام به اوږیو شپږ اووه ورځې ډوډۍ بنوه، خدای به معجزه نه ښکاره کول، نه براتله. او کله به چې الله غوښتل چې معجزه ښکاره کړي نو معجزه به ښکاره شوه. نو معجزه د پیغمبرۍ مضبوط دلیلی، د پیغمبري دا په خلق چې سوچو کې او فکر وکړي نو پته لګي چې یاره دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی. او چې د پیغمبر نه دا شی څرګند شو نو معلومیږي دا چې دا د خدای را طرف نه د نبوت یو دلیل دی. حضرت عیسی علیہ السلام به مړ جم دی که برګي مرض والا باندې به لاس راخ که د هغه مرض به جوړ شو، او چې مادرزاد لون به د مور نه پیدا ړون، او هغه له به لاس یوړه به خدای پاک جوړ کړ. نو د مارونو دا د حضور پاک معجزات دي. خو د ټولو نه لوی نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي وی چې څومره د پیغمبر معجزه غټي او یا معجزې ډېرې وي هغه به د هغه امت ډېرې. نو زما معجزه قرآن ده ګوئ، قرآن غټه معجزه هم ده او تر قیامته پورې همیشه معجزه هم ده. وی امید لرم چې خدای به زما امت د نور امتونو نه زیاتوي انشاءالله. دې کې یو فرق دا دی که یو قوم کله معجزه غوښتې ده او معجزه راغلی ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړی دی. که بې د غوښتنو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوې نه دي. خو چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو هغه قومونه خدای تباه کړي. لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتله، اوښه راله پی به یې ورکول، او اوس د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد کړ. نو د نبی علیہ السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوي دي چې ته موږ ته دا معجزه ښکاره که دا ښکاره که، هغه به وي نه. ما ته پته ده که دا معجزه خدای د ما په لاس، خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي. که زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده، تاسو بیا ایمان نه راوړئ. دا عادت او د عرف نه او د تجربې نه راته پته ده، نو بیا به تاسو خدای تباه کړي. نو دا غټې معجزې وې د نبي علیہ السلام د نبوت او د پیغمبره، او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی. په دې زمونږ ایمان دی، په دې به مونږ ایمان لرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند او خدای پاک ولې ډېرې عظیم معجزې ورکړې. دې نه دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام معجزات ډېر دي، امت ډېر دی، او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند هم دی، او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی، او په بیت المقدس کې د ټولو پیغمبرانو امام هم پاتې شي. غټه معجزه د معراج اخو مې درته مخکې ویلې ده کنه دوکې چې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي. خدای پاک زمونږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیب کړي، او خدای پاک هم د ګناه نو د ګناه د اسبابو نه پابند کړي وساتي، او که کوم هم کړي دی راته خدای معاف کړي. دام دعا کې زمونږ یو ملګری دی په دې کارخانو مارکیټ کې دکان دی، هغه څه دعاګانې غوښتې، دعا ورته وکړې چې خدای پاک ولا دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي. او څه بیماری هم دي پکې. یو ملګری ما ته سار ټلیفون کړی، یو ملګری د هغه بچي نشته، هغې ته مولا دعا وکړې چې خدای ورله نارینه اولاد ورکړي. بعضې نورو دوستانو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي، چا هم چې دعا غوښتې ده خدای هغه خلک هم درته معلوم او د هغې دعاګانې هم درته معلومې، دعاګانې وله قبولې کړي. او بچو ته به دعا وکړو، خپلو بچو ته، زمونږ بچو ټولو ته دعاګانې وکړئ چې خدای پاک دې انیس احمد یادوي په تېره جمعه ته مونږ ته تقریر کړی دی، خدای دې عالم فاضل کړي، او ستاسو زمونږ بچي دې ټول خدای نیکان کړي، الله دې صالحان کړي، خدای دې مونږ تاسو د لوفرو د جن نه وساتي.
الله هم د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کا او د دنیا او د آخر د فتنو او د مصیبتونو آفتونو دی الله مونږ ټول محفوظ ساتي. رب العالمین که څوک مریضان دي په دې جمعات کې یا په کورونو کې ټول الله شفا ورکړي. که څوک تنگ دست دي او فقیران دي خدای ته د حلالو رزق فراخ نصیب کې او پروردگار که د چا کاروبارونه ته پکې ولا برکت واچي چاته څه مشکلات ته غوله په خیر او په خوشحالو باندې بدل کې او بیا سوال کوي باندې دوستان اولاد نشته خدای ته ولا نارینه اولاد ورکړي. الله اخر وخت زموږ په خلیدا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. کړي دي هغه په خبرونه ټلیفون کړی دی بیمار دی رب العالمین دی ولا شفا ورکړي. الله دې ولا شفا ورکړي. بیا دا ټول څنګه دی خیر دی بیا د سازان کیږي خو بهتر دا چې او د ستیو کې نو ځان دیو کی کله باندې د لمبلو په واجب شوی وي او دی بیمار دی نشي لمبلې نو خیر په تیمم باندې دی مسکی او د دمتوب کیسټ خرصول د ګناه کیسټ خرصول د ګناه میموري کارت خرصول دا ټول ګناه ده. یو خبره ذهن کې لګوا چې دا خبره رااله بعض خلک په موبایل باندې د میسجونه خوري او بعض انسان په دې میسجونو کې اس قسمه تحقیق نه کړي د دروغ میسجي تحقیق نه کړي بل ته فورا خوري. نبی علیہ السلام فرمای کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع وی دا هغه انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې یو خبره ووري زری بل ته ورسي او تحقیق نه کړي. نو دا اوس بعض وخت کې به خلک میسج خور کی زبانیم خبر دمار اوالی به ور کوي او غلطه مسله به خلکو ته خوره کی. ما ته سپت ما ته خلک ټلیفون کوي ستاره طرف نه دا میسج خور شوی دی مې زه خو نه په میسج پیغام نه راته دا چل لازم نه ته خبره وی دا تاویل دی مې زه خو نیم خبر ها اوس دا میسجونه خواره شوی دی چې قرآن شریف کې د پیغمبر هم ویخته او لټه پکې پراتی سوګي د روزي مبارکي دي سوګي د ګيري مبارکي سوګي سر مبارک دا ولې دا ظلم کوي دا خلک او چې یو لرو رسي دي زر بل ته ورسي بل لرو رسي دي زر بل ته رسي وي خطه قرآن شریف کې د پیغمبر علی السلام څه کوي دا استاد ولې په نبی هم دروغ وایي چې یو دا خو چې څوک تلاوت کوي نو دا هغه د ګيري نه یا د سر د زنانه نه خامخا وخته پریوزي یا د زمکه نه هوا دا وخته خو باریک شي دی اوچت کی او په قرآن شریف کې پروز یا دا بازي بوټي دا غیغه نری نری تارونه د وختو په شانتي وي په دې هوا کې دا واخ خواره کی او په قرآن شریف کې پروزي. اسه تاسو نه تاسو کوم چې زما وخته دي مثلا د تلاوت کوم یا تکه او په قرآن شریف کې پروت ته او ازادې زما یاستا او ته چې دا د پیغمبر علی السلام دی نو خپل وخته د پیغمبر وخته ویل به ګناوي کې بني دا ولې دا خلک داسې کوي دا پروپاګاندا به کوي یو تو کی میسج بل تو کی پلان کی خوب لیدلې پلان کی خوب لیدلې پلان کی خوب لیدلې دا فضل میسجونه مهرباني وکړه مکاوي چې په یو خبره د تحقیق نه کړي یو خبره تحقیق ته نه رسیدلې او په میسج کې د خوراک کړه نو پیغمبر علی السلام وایي چې بل ته خبره او رسوله او تحقیق نه کړي د دنه غټ دروغجن بل نشته